سلامونه دوستانو، لکه څنګه چې تاسو د کمپیوټر د وینډوز درس په اړه معلومات واخیستل، یعنې معلومات درته وشول. هغه لرنینګونه زما د یوټیوب په چینل کې هم شته، جریان هم لري. خو بیا بعضې دوستانو د کمپیوټر د پښتو ټایپینګ یا کمپیوټر مهارتونو ټایپینګ زده کړې په اړه بعضې معلومات وغوښتل چې ته باید د ابتدایي درسونو کې دا هم شامل کړې. زه اطاعت شوم چې دې وبه راکړې تاسو ته مفصل درس برابر کړم، خو دا په یوه دوو او درو ویډیوګانو کې نه کېږي. دغه څخه به څو مختلفې او په زړه پورې مسلکي ویډیوګانې برابرې شي. ځکه چې کمپیوټر کې ټایپینګ ډېر مهم شی دی. لکه څنګه چې د کمپیوټر زده کړه مهمه ده، په همدې ترتیب د کمپیوټر ټایپینګ هم ډېر ضرور دی، ولې چې په اداري کارونو کې د کمپیوټر ټایپینګ څخه ډېره استفاده کېږي. ولې که چېرته کمپیوټر ټایپینګ دې تیز وي او زیات مهارت یې لرې، نو تا ته د یو مسلکي شخص په شکل کتلی کېږي چې مطلب دا یو مسلکي شخص دی. اگر که په کمپیوټر پروګرامونو کې ډېر مهارت نه لري او په ټایپینګ زیات مهارت لري، نو دا هغه په دې باندې دلالت کوي چې تا ټایپینګ تیز دی او تا ته اولویت درکوي په یوه اداره کې. اوس به تاسو ته پیل وکړم. لومړی د کیبورډ تعریف او د هغه د بټنو پیژندنه. دویم، په کمپیوټر کې پښتو کیبورډ اټکول، یعنې څنګه په کمپیوټر کې پښتو کیبورډ اټکړو. دریم، پښتو کیبورډ استعمال. اوس راځم لومړی کیبورډ تعریف. کیبورډ د کمپیوټر یوه داخلېدونکې آله ده چې د هغې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې عدد، سمبولونه او داسې نور کمپیوټر ته داخل کړو او موږ ته د کمپیوټر په سکرین ښکاره شي. دوهم راځم د کیبورډ د بټنو پیژندنه او په تاسو ته د سکرین په مخ باندې ښکاره کړم. اوس کیبورډ هغه عملي تاسو ته ښیم. اوس صرف تاسو ته د کیبورډ نومونه ښیم، نو وروسته به راتلونکي درسونو کې به تاسو ته د هغې کیبورډ د هغې بټنو باندې عملي کار درته وکړم. متاسفانه چې پښتو کیبورډ مې نه و راخیستو، صرف که په انګلیش کې تاسو همدغه نومونه زده کړئ، پښتو باندې په معنا به هم پوه شئ. یوه خبره ده، پښتو کې هماغه خبره ده څنګه په انګلیش کې ده. په دې کې لومړی دی کنټرول کیز، دویم الفابیټس کیز، دریم الفانومریکس کیز، یعنې د دوړو ته ټایپینګ کیز هم ویل کېږي. دریم فنکشن کیز، څلورم نیویګیشن کیز، پنځم ملټي میډیا کیز، شپږم فنکشنز اینډ سیمبول کیز، اووم ایرو کیز، اتم نمبر کیز. دا هغه څو ډوله کیګونې دا به تاسو په د راتلونکي درسونو کې عملي درته وښیم. اوس راځم دریم موضوع ته چې څنګه کولی شو چې پښتو کیبورډ په کمپیوټر کې اډ یا نصب کړو. اوس راځم کیبورډ سیټینګ ته. موږ ته چې کیبورډ سیټینګ ته دوو لارو تللی شو. لومړی سټار بټن سیټینګ، هغې نه وروسته بیا راځم همدلته ټایم اینډ لینګویج کلیک کوم، هغې نه وروسته لینګویج باندې کلیک کوم. همدغې ځای نه ورتلی شئ. که بیا دغه ځای نه نه ورځئ، ویډیوونه مختلفې دي، بیا به راشئ. که سیټینګ له لارې نه ورتلی، نو د کنټرول پینل له لارې هم ورتلی شئ. په کنټرول پینل به کلیک وکړئ، ډبل کلیک، بیا به راشئ په دغې ریجن به کلیک وکړئ، بیا به راشئ لانګویج به کلیک وکړئ، هغې نه وروسته بیا راشئ همدلته لانګویج به کلیک وکړئ. که بیا همدغې لارې نه شو تللی، بیا تاسو کولی شئ چې تاسې همدلته به د سرچ کې ورته ټایپ کړئ ریجن. کله مو ریجن ورته ټایپ کړلو، نو تاسو به ریجن سیټینګ راشي. همدې لارې هم ورتلی شئ چې هر لارې تاسو کولی شئ چې ورشئ که نه. زه راځم د لینګویج کلیک کوم، بیا به لاندې راشئ پرفارمنس لینګویج به کلیک وکړئ. په دې کې تاسو اډ لینګویج باندې کلیک وکړئ. همدغه ځای څخه به تاسو کومه ژبه پکې انسټالوئ یا ورته اډ کوئ، همدلته به ورته سرچ کوئ. زه پښتو پکې انسټالوم، پښتو پکې نصب کوم، نو تاسو پښتو ورته سرچ کړئ. پښتو پاکستاني یاست، خو تاسو به چې کومه پښتو انسټالوئ، زه فعلا
پښتو انسټاګرام افغانۍ په دې کلیک کوم. بیا به نه نیکسټ پې کړئ. بیا به د انسټال باندې کلیک وکړئ. نو پښتو انسټال شولی تاسو پښتو راغله همدلته تاسو په دې ټاسک بار کې کتلی شئ همدغه ځای کې همدلته پښتو ژبه شوې ده. راتلونکی درس به مو تاسو عملي درس وي. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب یې هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې بخیر.